بسم الله الرحمن الرحیم. ګران وطنوالو، محترم خویندورونو، ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې. خویندو او ورونو، پخوا ایرانیانو ته افغانستان یوه لویه د شیدو غوا وه. کال کې دوی تر 4-5 میلیارده ډالر صادرات درلودل. موږ کم له کمه 50 کاله دوی ته مفته اوبه ورکړې وې چې میلیاردها ډالرو باندې ورسېدل. نن ګاونډي یوازې د افغان پیس درته ګوري او د افغان په نوم هم باسي. نه مذهبي چارې په درد خوري، نه پخواني ریښې په درد خوري، نه هغه جنګ سالاران چې د دوی کارونه یې کول هغوی هم په درد خوري. د دوی اوازونه چیرې دي؟ نن باټې چې وهلې چیرې دي؟ د خاوره پاللو ته ضرورت لري او د انسانانو پاللو ته ضرورت لري. نو ځکه ضرور ده چې عقل سره ټول کو، زړونه سره یو کو او فکرونه منسجم کو چې لارې برابرې کو. په پټه باندې حکومتداري نشي کېدی. نن روښنایي پکار ده. نن د حضرت عمر فاروق او حضرت علی کرم الله وجهه طریقه د شفافیت پکار ده. په روښانه باید پوه سو چې امکانات هم څه دي، ملي عایدات هم څه دي، ګمرکات نه څه اخلو، معادن نه څه پانګه جوړو. افغانستان غریب نه ده، موږ غریب فکر لرو. نن فرصت د دې ده چې باید هغه بډایګانې چې لرو، هغه پانګې چې لرو، په هغه باندې فکر وکړو. دا مې راوړي څلورم برخه ته چې اجراات دي. خویندو ورونو، تاریخ یو شی ثابته کړي: هر څه لاس باندنیو ته اوږدي، هغه پیسې چې تاسو په نامه راځي او ملګرو ملتو ته ځي یا انجوانو ته لاړلې، 100 افغانیو نه شاید 10 افغانۍ مصرف شوي، هغه هم بیا په فساد باندې. نن په خپلو پښو درېدل پکار دي. په خپلو پښو درېدل معنی دا نه ده چې بیا نړۍ نه او منطقې نه ځان باسي. هغه اړیکې باید په اقتصادي ګټو باندې استواري. او دوم، سمې برنامې پکار دي. پلانونه، عاجل پلانونه، لنډ مهال پلانونه، منځ مهال پلانونه او اوږد مهال پلانونه. په دغه اساس باندې موږ کولی سو چې هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د اعتماد فضا راسي. نن دوه لارې لرو. صراط مستقیم اوږده لاره ده، اما عزت او برم ته رسیږو. او په 300 کلیسه د افغانستان کې به افغانستان په دې وضعیت کې ني. بیا به د عزت خاوندي، بیا به د برم خاوندي. دومه لاره معلومه ده: تپ په ځای درېدل او ځان پټول په وخامت او فاجعې باندې بدلیږي. زه هیله مند یم چې اوښکې د غم د خوشحالي په اوښکو باندې بدل سي، چې ټولو یو بل ته غېږ ورکړو او موږ کوچنیان په دې باندې باور پیدا کړي چې راتلونکی د دوی ده او په خپل خاورې کې مسؤل دي. ډار د میرمنو باید په ډاډ بدل سي چې وطن کې خپل حیثیت او وقار بلري. د ځوانانو بې باوري باید په باور بدل سي او موږ سپینګیري باید وسیله د دې سي چې نفاق پر وفاق بدل سي. بې اعتباري په اعتبار باندې بدل کېدای سي او د افغانستان ټول پانګې به د افغانستان د ولس خدمت لپاره په کار واچول سي. که دا لاره ونیسو، دا ستونزه به زیری وي چې افغانان د دې توان درلود چې سره له دې چې هر څه را سره وسو او ټولو هیر کړلو، موږ د دې قوت درلود چې په هغه رقم اراده چې احمدشاه بابا پس له تبعید نه او جلاوطني نه تیره کړه او دا مه هیروئ. مازندران کې دوی هم تبعید او راغلل، وطن یې جوړ کړ. 300 کلیزه باید بیا د عزت کلیزه وي. زه دې باندې باور لرم او هیله مند یم چې هلته ورسېږو. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.